د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خیبر په سرحدي سیمه کې د پاکستاني پوځ او طالبانو ترمنځ د سپکو درنو وسلو ډزې روانې دي. د طالبانو اړوند ټولنیزو شبکو فعالانو ادعا کړې چې جګړه د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ، نازیانو ولسوالۍ او دور بابا ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې هم پراخه شوې ده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو دمخه تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو سرچینو هم په غیر رسمي ډول تایید کړي چې په یادو سیمو کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې روانې دي، خو تر دې دمه د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. تر اوسه د ادعاوې یوازې د ټولنیزو شبکو له لارې خپرې شوي دي او د طالبانو د دفاع وزارت له لورې په رسمي توګه د جګړې په اړه څه نه دي ویل شوي. همدارنګه د پاکستاني چارواکو له لورې هم د دغه نښتو په تړاو رسمي څرګندونې نه دي خپرې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې په سرحدي سیمو کې د درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او د جګړې له امله د خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده. د سیمې ځینې کورنۍ اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د نښتو له امله د ښوونځیو بازارونو فعالیتونه هم اغېزمن شوي او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ شوی. ولسي وګړي اندېښنه څرګندوي که جګړه اوږده شي نو بشري ستونزې به هم لا زیاتې شي. تر دې دمه د دواړو لورو لخوا د جګړې د پیل او یا هم د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي او وضعیت لا هم مبهم دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې څو ځله د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ورته نښتې شوي چې د دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي او ولسي خلک یې تر ټولو ستر قربانیان ګرځولي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.